ماشوم ته وایي ورشه 10 روپۍ ورکړه بر فقیر دی ورکړه چې دې سخي شي سخي ماشومان نه سخي او که نه دغه وخت نه په سخا باندې روان او دی چې بوډا که بوډا شم دی به بیا څه دا به بخیلي یو حق د ماشوم دا دی ماشوم په سخا باندې راواړوه دی سخي شي ويفرق بین صبیان اذا بلغ 10 سنین 10 کاله ته چې ورسېدو هلک او جنۍ به بېل کړي وبين صبيان والرجال فإنهم أدية للفتنة یو غټ سړی دی د کم عمر ماشوم به د هغه سره نه څملي کتابونه زموږ علما خو دې پورې فرمایي هلک دی تنې تنها په کوټه کې پروت دی اوس کمیس مباسي که نه خپله خور پیغله به په ده پسې نه دي کمړېله چې دا راپاڅئ دا زموږ علماو لیکلي تنې تنها هلک دی زلمې اوس یې واده هم نه یې کړی غټه مسله خو دا ده